وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه. تاسو ته صاحب د مشکات رحمه الله د کتاب الایمان بحث شروع کړی ده او هغه مبارک حدیث راوړي چې کوم د ایمان سره مناسبت لري. نو په هغې مبارکو احادیثو کې یو روایت د جناب حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک ده چې جناب حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې ما ته دا بنده ما ته تکلیف رسوي. الله پاک جل جلاله فرمایي یؤذینی ابن آدم دا بنده ما ته تکلیف رسوي او هغه په څه باندې یسب الدهر وانا الدهر. الله پاک جل جلاله فرمایي دا بنده زمانه ته کنځلې کوي. خلک وایي که نه مړه دا زمانه داسې ده کله کله ګورې خلک وایي ښه نه زمانه خرابه نه ده بلکې خلق پکې خرابېږي. او که څوک زمانې ته بدیایي چې دا زمانه داسې ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک جل جلاله فرمایي یؤذینی ابن آدم ما ته بنی آدم تکلیف رسوي په دې باندې ګورئ هغه په څه باندې چې دا زمانه پسې بد رد وای زمانه ته کنځلې کوي وانا الدهر او خدای پاک جل شانه فرمایي چې زه متصرف یم په زمانه کې وانا الدهر معنا چې زه متصرف په زمانه کې زیم الله پاک جل شانه فرمایي بیدی الامر زما پلاس کې امر د ګوره اقلب اللیل والنهار زدا شپه او ورځ اړوم راړوم. دا شپه څوک راولي؟ الله جل شانه. دا ورځ څوک راولي؟ الله جل شانه. نه دا شپه او ورځ دا زمانه ده که نه او د دې متصرف په دې کې تغییر راوستون کې شپه راوستون کې او ورځ راوستون کې شپه بوتلون کې او ورځ راوستون کې او شپه راوستون کې او ورځ بوتلون کې دا الله جل شانه دا ګوره او دې ته ام زمانه وایي. نو کو کم انسان زمانه پسې بد وای خلق بعد ټیم وای ښه یاره دا زمانہ داسې ده وای که نه پښتو کې خلک دا ډېره خراب معاذ الله وای دا خرابه زمانه ده. نه داسې به نه وای کو زمانه پسې بد وای الله پاک جل جلاله فرمای چې څوک زمانه پسې بد وای دی باندې ما ته تکلیف رسی ګوره یؤذینی ابن آدم ما ته بنی آدم په دې باندې تکلیف پر رسوي ولی وانا الدهر الله پاک جل شانه فرمای ذ زمانه یم معنا څه یعنی متصرف په زمانه کې په زمانه کې
متصرف او خالق الدهر پیدا کون کې د زمانه او اړون کې راړون کې د زمانه اغه زیما نو چې څوک زمانه پسې بد وای کنزل کوي الله پاک جل جلاله فرمای دا ماته تکلیف رسوي نورونو کبا خلکو ته تروسه پته نه وا نو چې اوس خبر چې اوس په دا نه وای ګور چې دا ډیره بده زمانه ده خلق پکې بد دي خلق هغه پکې بد دي خو لیکن زمانه ته بد نه وای ګوره او الله پاک جل جلاله ګوره په زمانه باندې قسم خوري والعصر الله پاک جل جلاله فرمایي والعصر زمانه قسم وی په زمانه باندې سورۃ والعصر قرآن شریف کې ده کنه او د عصر ډېرې معنی راغلي دي عصر مازدیګر ټیم تام وای عصر مازدیګر زمانه تام وای نو الله پاک جل جلاله په قسم خوړلې ده والعصر زمانه قسم وی په زمانه باندې نو کم انسان چې زمانه پسې بد وای الله پاک جل جلاله فرمای دا ما ته تکلیف را رسی ګره پدې باندې رونو خدای پاک جل شانه د زمانه نسبت هغه خپل طرف ته کړی دا معنا دا چې نه په دې زمانه کې متصرف یم متصرف د زمانه څوک د الله جل شانه ګوره اوس پراغه سحر ورځ ورځ لاړه اوس پراغه او ان شاء الله شپه الله پاک جل شانه په خیر او عافیت سره تیر کی بیا به سبا ورځ راوخیږي دا شپه راوستون کې او دا ورځ بوتلون کې او دا ورځ راتلون کې او شپه بوتلون کې دا د الله جل شانه کار ده او شپه ورځ ته زمانه وای کنه بس دا خلک چې وای دومره زمانه تیر شوه یعنی دومره شپې ورځې تیر شوې هغې ته زمانه ویلی شي نو که څوک د زمانې په باره کې بد وای نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې الله پاک جل جلاله فرمای یوذینی ابن آدم ما ته بنی آدم ګوره تکلیف را رسوي زمانې پسې ګوره بد نه وای ښه او زمانه ته کنزل څوک نه کی زمانه ته بد څوک نه وای خلک چې ډېر تنګ شي نو وای به چې دا خلک اوس خراب شو زمانه خو نه خرابه هماغه چې کومه زمانه او کله نه پیدا شوې د مخلوق ته که نه دا شپه ورځ مخلوق ته ښه الله پاک جل جلاله پیدا کړې ده هماغه زمانه ده نو دې پسې به الله پاک جل شانه فرمای زه متصرف ته زمانه یم زما پلاس کې کار ده او د شپه او ورځ اړوم راړوم نو دا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت تا وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لیدیو قال اللہ تعالی کہ اللہ پاک جل جلالہ فرمائی یوزینی ابن آدم تکلیف را رسوی ماتا بنی آدم تکلیف را رسوی یسب الدهر اللہ پاک جل جلالہ فرمائی دا بنی آدم زمانے تکنزل کوي وانا الدهر او زه متصرف د زمانے یم یعنی زمانے کې اړول دا زما کار دا بیدی الامر زما پلاس کے کار دا اقلب اللیل والنهار ز اړو مشپی او ورځ لرا الله پاک جل جلاله چې غاړي ورش پراولي
الله پاک جل جلاله چې وغواړي نو ورځ راولي. د بل چا طاقت نشته ښه. اوس الله پاک جل جلاله شپه راوستې ده نو د بل چا طاقت نشته چې هغه ګوره ورځ اوس راولي. او چې سبا الله پاک جل جلاله سحر کی ور سبا راوباسي نو بیا د چا طاقت نشته چې هغه ټیم باندې شپه راولي. متصرف د الزماني الله پاک جل جلاله ده او د الله پاک جل جلاله په قدرت کې د شپه ورځ راوستل. متفق علیه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي وبالقرآن كتابا. وصلى الله تعالى على خير خلقه